نن د کابل د وروستیو چاودنو تفصیلات درسره شریکوو. هغه پیښه چې خلکو یې ډېرې خبرې کړي او ځینې وایي په دې کې د پاکستان لاس دی، خو حقیقت څه دی؟ راځئ لومړی د موجودو معلوماتو کتنه وکړو. د اکتوبر په 9مه نیټه د ماښام شاوخوا 10 بجو مخکې د کابل په ښار کې 2 ډېرې لویې چاودنې اورېدل شوي. ځینې کسان وایي غږونه دومره قوي وو چې کورونه یې لړزېدلي. خلک وېرېدلي او حیران وو چې څه پېښ شول. طالبانو اعلان وکړ چې پلټنې پیل شوي دي، خو تر اوسه د تلفاتو زیان راپور نه دی راغلی. یو شمېر رسنۍ ادعا کوي چې هدف یې د پاکستاني طالبانو مشر نورولي مسعود و او ممکن پاکستان د هوایي برید له لارې مداخله کړې وي. بل خوا طالبان او ځینې مطبوعات وایي چې لا کوم قاطع شواهد نه دي موندل شوي. حقیقت دا دی چې تر اوسه ټلیفونونه، ویډیوګانې او امادونه نه دي وړاندې شوي چې دا ادعا ثابته کړي. ولې خلک فکر کوي پاکستان مداخله کړې ده؟ ځکه چې په سیمه کې تل د پاکستان افغانستان اړیکې کړکېچنې پاتې دي او پاکستان تل ټینګار کوي چې د پاکستاني طالبانو ډلې له افغانستان څخه فعالیت لري. نو که یوه برخه د پوځ یا استخباراتو پلان وي، خلکو ته دا ادعا اسانه ښکاري، خو په ډیرو پټو او دقیقو معلوماتو کې د فرانسې رول شته، لکه استخدام او هدف نیول. استخباراتي معلومات کوم چې عام خلک ورته لاسرسی نه لري. په پای کې د چاودنو ادعاوې چې پاکستان پکې لاس لري تر اوسه د ثبوت له مخې قانع کوونکي نه دي. موږ باید د رسمي راپورونو، استخباراتو او تحقیقاتو ته انتظار وباسو. که رښتیا هیڅ نه وي نو باید دا ادعا پاکه شي، خو که ثبوت راشي نو دا به د سیمه ییزو امنیت وضعیت لپاره یو مهم تحول وي. ګرانو نندارچیانو، که تاسو تازه معلومات ولرئ له ما سره یې شریک کړئ، او که چیرې دا خپرونه مو خوښه شوه، مهرباني وکړئ لایک وکړئ، شریک یې کړئ او سبسکرایب وکړئ، ترڅو د افغانستان د حالاتو په اړه د هرې نوې پیښې په اړه خبر اوسئ.